او د دې ګولډن سرکل دویمه دایره هاو یعنی څنګه ده او د دې انحصار په دې خبره باندې دی چې مونږه په ولې یعنی وای باندې څونه پوه شوي یو او د دې مقصد په بنیاد باندې سیستم یعنی نظام جوړیږي د کوم په ذریعه سره چې مونږه خپل مقصد ته ډیر په اسانۍ سره رسیدي شو او خپل مقصد پیژندل د کامیابۍ نه صرف یو ځانګړې ذریعه ده بلکې د ادارې او د کمپنۍ د کامیابۍ د تسلسل دپاره هم ډیره زیاته ضروري ده او د دې سره انوویشن او فلیکسیبیلیټي هم پیدا کیږي او کله چې هم مونږ ته دا پته ولګي چې مونږ څه کوو هغه ولې کوو نو پس د دې نه دا سوال پیدا کیږي چې اوس په مونږ دا کار څنګه کوو څنګه یعنی هاو دا زمونږ د ادارې اقدار او اصول دي چې مونږ ته دا رهنمایي راکوي چې مونږ به خپل مقصد څنګه په حقیقت کې بدلو او کله چې مونږه په څنګه یعنی هاو باندې پوه شو نو بیا امپلایز ساتل یا امپلایز د کمپنۍ او د ادارې نه ایستل هم آسان شي د مثال په توګه باندې بیا په اداره یا کمپنۍ کې امپلایز اغستل یا امپلایز ایستل یا چا سره پارټنرشپ کول هم فطري طور باندې ډیر زیات کامیاب وي او چې مونږ په کمپنۍ یا په اداره کې څه هم کوو او څنګه کوو نو پکار دا ده چې زمونږه هر یو امپلای ته دا معلومه وي او دا زمونږه د ډیسپلین یو حصه وي نو هله به تاسو او ستاسو ادارات د خپل مقصد نه بل اړخ ته هرګز نه ځي او تاسو په خپله اداره کې څنګه کار کوئ لګیا یې نو تاسو به خپل او د خپل ملازمینو احتساب هم په اسانه طریقې سره کولی شئ مونږه عام طور باندې په خپله کمپنۍ او په اداره کې په دیوالونو باندې خپل کور ویلیوز د اسم یعنی د نون په طور باندې لیکلي وي مثلا وفاداری اعتماد انوویشن یعنی جدت وغیرہ وغیرہ ولی چې دا نون دی ورب نه دی د مثال په توګه باندې انوویشن یو نون دی بل اړخ ته پرابلمز ته په ډیفرنٹ انګل سره ګوره دا یو ورب دی نو دا ورب مونږ ته یو ډیر کلیر ډایرکشن راکوي چې مونږ له څه کول پکار دي نو بیا چې کله هم مونږ ته په اداره یا په کمپنۍ کې څه پرابلم راځي نو مونږ به ورته په ډیفرنٹ انګل سره د کتلو کوشش کوو او د هغې مسلې حل به راوکاږو او په دې طریقې سره زمونږه کمپنی او اداره به مخ پړوان دي ځي او مونږ به ډیر په اسانه طریقې سره د خپل امپلایز احتساب هم کولی شو او صرف په دیوال باندې د انوویشن لیکلو سره انوویشن نه راځي بلکې په دې لیکلو سره چې تاسو هر یو پرابلم ته په ډیفرنٹ انګل سره ګورئ نو بیا به انوویشن راځي او دا وجه ده چې ډیسپلین په دې نقطه باندې فوکس کوي چې تاسو به خپل مقصد څنګه حاصلوئ د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي